السلام علیکم ویلکم بیک خلاصت د انګلیسي سوال جواب درېمې ویډیو ته په دې ویډیو کې څرنګه پوهیږئ د یو پوښتنې درې یا څلور جواب وایو چې څه رقم یو پوښتنه په مختلف طریقو سره جواب کو نو راځئ چې شروع کو لومړی پوښتنه What are you going to do today? What are you going to do today? What are you going to do today? یعنی نن به څه شی کوي نن به څه شی کوي مقصد دا نن د څه اراده دی یا به څه شی کوي نو دا به څنګه جواب کوو لومړی I might go to park I might go to park I might go to park کیدای شي پارک ته لاړ شم کیدای شي پارک ته لاړ شم یعنی might امکان ورته ښیي might نه امکان راځي یعنی کیدای شي چې لاړ شم صحیح ده بل جواب به څه رقم وي I will be busy today I will be busy today I will be busy today نن به زه مصروف یم نن به زه مصروف یم دای بل جواب شو چې معذرت ورته کوي یعنی نه ځي اوس دریم I'm not sure but let's see I'm not sure but let's see I'm not sure but let's see مطمئن نه یم خو ګورم به مطمئن نه یم خو ګورم به یعنی اراده مې نشته معلومات مې نشته خو ګورم کیدای شي لاړ شم کیدای شي لاړ نه شم یقیني نه یم دلته مطمئن نه یم یعنی یقیني نه یم اوس څلورم جواب I have to take my son to the doctor I have to take my son to the doctor I have to take my son to the doctor زه باید خپل زوی ډاکټر ته یوسم زه باید خپل زوی ډاکټر ته یوسم یا زه باید خپل زوی چې دی ډاکټر ته بوزم یعنی دلته مې زوی مریض دی زه اوزګار نه یم زه خپل زوی ډاکټر ته بوزم نو دا پوښتنه چې څه رقم تاسو جواب کولی شئ په طریقې سره نو اوس راځو بلې پوښتنې ته کله چې ته یا ستا کوم دوست یا څوک خفه ناست وي نو ته وغواړې چې پوښتنه ترې وکړي چې دا څه وجه ده نو هغه داسې پوښتنه کوو What's the matter? What is the matter? یا what's the matter? What's the matter? څه خبره ده څه خبره ده یا ولی خفه یې مقصد دا دی یعنی څه خبر ده څه خفګاني څه وجه ده نو جواب کې څنګه وي I'm sick I'm sick زه مریض یم زه مریض یم اول دا شو یعنی چې مریضی کله دویم کې څنګه وي I'm not feeling so good I'm not feeling so good I'm not feeling so good زه ډیر ښه نه احساس کوم زه ډیر ښه نه احساس کوم چې ته طبیعت دوران یو ته نه پوهېږې څه وجه ده نو ته ورته ویلی شي چې I'm not feeling so good یعنی زه ډیر ښه نه احساس کوم بل دریم جواب کې څنګه ویل کېږي Nothing I'm fine Nothing I'm fine هیڅ نه زه ښه یم هیڅ نه زه ښه یم اته نه پوښتنه کې څه خبره ده ته ورته شارټ کټ جواب ورکړې ورته چې څه خبر نه ده یعنی خبره ورسره نه اوږدې او خبره لنډې نو ته ورته ویلی شي Nothing I'm fine یعنی هیڅ خبر نشته No problem صحیح ده اوس څلورم جواب I lost my wallet I lost my wallet زما نه بټوه ورکه شوه زما نه بټوه ورکه شوه یعنی ما بټوه ورکه که یا زما نه بټوه ورکه شوله یعنی مقصد ما نه یو شی ورک شوی نو ځکه زه خفه یم که دې پوښتنه وکړي نو داسې دا څو وجې دي چې تا ته ویلی شي چې دا د خفګاني وجې وي صحیح ده کله چې ته وغواړې د یو څیز یا د یو شي د قیمت باره کې پوښتنه وکړې نو ته څنګه ویلی شي How much is it? How much is it? How much is it? دې قیمت څو دی دې قیمت څو دی یا د دې څه قیمت دی جواب کې څنګه ویلی شو It's $30
it's $30. it's $30 یعنی دا په $30 دی. دا په $30 دی. بل جواب it's very expensive. it's very expensive. دا ډیر قیمت دی. دا ډیر قیمت دی یا قیمت یې لوړ دی. مقصد دا دی. دریم let me check the price. let me check the price. let me check the price. صبر قیمت یې ګورم. صبر قیمت یې ګورم یا مهربانیو کې صبر کې زه قیمت یې ګورم. او څلورم کې sorry it's not for sale. sorry it's not for sale. sorry it's not for sale یعنی وبخه دا خرڅ لپاره نه دی. وبخه دا خرڅ لپاره نه دی یعنی دا اسې سیمپل دی د خرڅولو لپاره نه دی. نو دا چې کله ته چا د قیمت باره کې پوښتنه وکړي او هغه تا ته بیرته دا جوابونه ووایي که چې ته خرڅ والا یې او که خرڅ والا نه یې. کله چې د رخصتۍ ورځ را رواني نو هر یو دوست بل ته وایي چې سبا اوزګار یې او که نه. همدغه پوښتنه به څه رقم کوي؟ Are you free tomorrow? Are you free tomorrow? Are you free tomorrow? آیا سبا فارغ یې؟ آیا سبا فارغ یې؟ نو جواب کې څنګه ویلی شو؟ Yes, I'm free tomorrow. Yes, I'm free tomorrow. هو زه به سبا فارغ یم. هو زه به سبا فارغ یم یعنی اوزګار به یم. دویم No, I will be busy tomorrow. No, I will be busy tomorrow. نه زه به سبا مصروف یم. نه زه به سبا مصروف یم. اوس دریم کې I'm sorry, I will be somewhere else. I'm sorry, I will be somewhere else. Somewhere else. صحیح ده؟ وبخه زه به سبا بل چیرته یم. وبخه زه به سبا بل چیرته یم یعنی که چې ته کوم بل خواته ځې نو ته ورته ویلی شي sorry یا I'm sorry I will be somewhere else tomorrow. tomorrow که سره ایډ کې او که ایډ نه کې یعنی زه بل چیرته یم. صحیح شو؟ او کله چې ته چاته ټلیفون وکړې او د چا باره کې پوښتنه کې صحیح ده یا تا ته څوک ټلیفون وکړي او ته هغې ته جواب بیرته ورکړې نو څنګه به وي؟ Can I speak to Emma please? Can I speak to Emma please? آیا زه ایما سره خبرې کولی شم؟ مهرباني وکړئ. آیا زه ایما سره خبرې کولی شم؟ مهرباني وکړئ. د ایما پسې تاسو بل نوم هم کارولی شئ چې کوم یو تاسو غواړئ. نو جواب کې څنګه ویل کېږي یا به ورته وایي یا څنګه جواب به درته درکوي؟ لومړی Just a moment please. Just a moment please. یو شیبه مهرباني وکړه. یو شیبه مهرباني وکړه یعنی لږ صبر وکړه که چېرته هغه پوښتنه وکړي که چېرته یا به نه. دویم Emma is speaking. Emma is speaking. Emma is speaking. Emma خبرې کوم. Emma خبرې کوم یا Emma خبرې کوي. مقصد هم هغه دی چې یعنې زه لږ یم زه پخپله Emma یم. صحیح ده؟ اوس دریم I'm sorry Emma is not here. I'm sorry Emma is not here. I'm sorry Emma is not here. بخښنې سره Emma دلته نشته. بخښنې سره Emma دلته نشته. I'm sorry یعنی بخښنې سره. Emma is not here. Emma دلته نشته. دا دریم شو. څلورم She is not available right now. She is not available right now. She is not available right now. هغه اوس دلته موجود نه ده. هغه اوس دلته موجود نه ده. available موجودیت ته وایي. صحیح ده؟ نو دلته موږ پوښتنه وکړه یا چاته زنګ ووهلو یا تا ته چا زنګ راووهلو
او تا نه پوښتنه کوي چې فلان کې شته یا خو ته په خپله جواب ورته ورکړې یا ته نه نو ستا اسسټنټ جواب ورته ورکوي. دا دی د کال د ریسپانس طریقه کار چې په کومه طریقې سره ریسپانس ورکول کېږي. نو دوستانو دا و د نن ورځې هم یو لنډ ویډیو. امید کوم چې لږ ډېر کومک به یې سره کړی. دغسې نور ویډیوګانو دپاره لایک او شیر او سبسکرایب د سره هیر نه کړئ. مننه.